ټیک ټاک کارکونکو ته د لیکنې محتوا د خپراوي اجازه ورکوي. ټولنیزې شبکې ټیک ټاک اعلان کړی دی چې د دې شبکې کارکونکي د ویډیويي خپرونو ترڅنګ متني نشرات هم کولی شي. ټیک ټاک تېره ورځ اعلان وکړ چې دوی د متن پوسټونو پراخولو سره چې د جوړونکو لپاره د نظریاتو شریکولو او خپل خلاقیت څرګندولو لپاره اختیارونه پراخوي. دغه نړیوال شرکت زیاته کړې ده چې د کارکونکو لپاره د محتوا تولید پراخوي او دوی به خپل خلاقیتونه په لیکنې بڼه هم له نورو سره شریکولی شي. په ټیک ټاک کې د لیکنې محتوا د شریکولو اجازه داسې مهال ورکول کیږي چې نورې ټولنیز شبکو کې د ایلن ماسک تر پلورلو وروسته له ټویټر سره سیالي پیل کړې ده. په ورته وخت کې ټریډز چې اوس مهال د ټویټر سیال بلل کیږي په روانه میاشت کې د میټا شرکت لخوا فعال شو. د ویلو ده چې د ټیک ټاک په نوم دا ټولنیز شبکه په دې وروستیو کې د فیسبوک او انسټاګرام په یوه سیاله بڼه بدله شوې ده. ټیک ټاک په ټوله نړۍ کې یو له په زړه پورې شبکو بلل کیږي او د ډیرو انسانانو پام ور اوښتی دی.